که نړۍ بدلوي په ستونزو او خنډونو مخامخ ورشه. د 10 متره لوړ څلي خواته ولاړ وم. نری پلاستیکي رسۍ ته مې لاس کړ. د رسۍ یو سر په څلي یا برج پورې ګنډه و او بل سر یې نږدې 33 متره لرې په ځمکه کې په یوه ښخ شوي میږوي پورې تړلی و. زه د ځانګړو سمندري ځواکونو د ټوپ وهلو په برخه کې وم او ریکارډ مې سازو. پښې مې له پړې تاوې وې او د خپل ژوند ژغورلو هڅه مې کوله او همداسې روان وم. زما بدن له پړې لاندې زنګېده او زه ورو ورو روان وم. ګام ګام هغه بل سر ته ورسېدم. اخر ته چې ورسېدم له رسۍ مې خپله کړۍ راخلاصه کړه. پستو شګو کې مې وغورځوله او بل خنډ خواته مې منډه کړه. نورو ټولګیوالو مې زما د هڅونې لپاره نارې راوهلې، خو زما پام خپل روزونکي ته و چې دقیقې راپسې شمېرلې. ما په پړې ړنګېدو باندې ډیر وخت تیر کړی و. له لوړې رسۍ د زنګېدو په برخه کې زما تخنیک ډیر ورو و، خو دا مې هم نشو منلی چې د رسۍ د پاسه لاړ شم. ما د کومنډایي سبک په نوم یو تکتیک کاروه. ځمکې خواته مې ډیر تیز حرکت کولی شو، خو خطر یې درلود. د رسۍ له پاسه تعادل د رسۍ د لاندې په پرتله لږ سخت وي او که په دې وخت کې به څوک لویده یا ټپي کېده له ټولګي به ایستل کېده. زه آخر ته ورسېدم، خو وخت رانه ډیر تیر شوی و. ساه مې لنډه لنډه کېده، سر مې ټیټ و. په دې وخت کې یو زوړ ویتنامي پوځي راټیټ شو. شنه دریشي یې اغوستې وه او بوټان یې رنګ کړي وو. راته ویې ویل کله به یې زده کوې. په غږ کې سپکاوی احساسېده. بیا یې وویل په دغه تمرین کې ته هر ځل ماتې خوري. یوازینۍ حل لاره دا ده چې ویره پرېږدې او لږ خطر ومنې. یوه اونۍ وروسته مې ویره پرېښوده. رسۍ ته ورغلم، سر مې ښکته خواته کړ او کښېدل مې پیل کړ. په ډیر ښه وخت کې تر اخره ورسېدم. څنګه چې ورسېدم ومې لیدل چې د ځانګړو سمندري ځواکونو زاړه ویتنامي پوځي د تایید په ډول سر ښکته پورته کاوه. دا پیښه پر بې زړهتوب د برلاسۍ او په خپلو وړتیاوو د باور یو ساده درس و. دا هغه درس و چې کلونه وروسته یې راسره ډیره مرسته وکړه. بله کیسه د 2004 زیږدیز کال ده. دا وخت زه په عراق کې وم. د مخابرې د لیکې بل سر کې وضعیت ډیر خوندور و، خو حالت بیړنی ښکارېده. موږ په 3 برمته شوو کسانو پسې ګرځېدو. د هغوی ځای په نښه شوی و. د القاعدې غړو د بغداد په یوې څنډه کې په یوه حویلۍ کې بندیان کړي وو او له بدمرغه ځینو اطلاعاتو دا ښودله چې ترهګرو د دې بندیانو د لیږد پلان درلود، نو موږ باید چټک اقدام کړی وای. د دې بندیانو د خلاصون د ماموریت مسؤل راته وویل چې له لرې ځایه باید یو خطرناک برید وشي. تر ټولو بده یې دا وه چې د دې ماموریت د بریالیتوب یوازینۍ لار هغه کوچنۍ حویلۍ ته د 3 چورلکو ورښکته کول و. موږ په نورو احتمالي تکتیکونو هم وغږېدو، خو د قمندان دا خبره سمه وه چې که پر دښمن د ناڅاپي ورتلو چانس ولرئ نو ښه به دا وي چې د ژغورنې د دې عملیاتو اقدام د شپې وکړئ. خو دا ځل دومره وخت نه و. که موږ زر څه نه وای کړی، باندیان یې بل ځای ته وړل یا وژل کېدل. ما ماموریت تایید کړ او په څو دقیقو کې مو 3 بلک هاک چورلکې ماموریت ته ولېږلې چې په هغه انګړ ورښکته شي. یوې بلې چورلکې له پاسه د دې 3 چورلکو ویډیویي فلم زما قماندانۍ مرکز ته رالیږه. ما په هغه چوپتیا کې ولیدل چې دغه 3 چورلکې په دښته کې له ځمکې 2 متره لوړې روانې وې او د خپل تګ لاره یې پټوله. هلته د برمتي په ځای کې مې یو سړی ولید چې اتومات وسله ورسره وه. دننه او بهر کې دا داسې ښکارېده چې روانېدو ته یې ځان چمتو کاوه. چورلکې 15 دقیقې لرې وې. زه قمنداني کې وم او یوازینی کار مې چې کولی شو دا و چې د دې ژغورونکي ټیم د وروستي چمتووالي په اړه خبرې مې اورېدلې. دا زما لومړی ژوند ژغورونکی ماموریت نه و او وروستی هم نه و، خو تر ټولو زړور و. سره د دې چې دا د نړۍ د غوره هوایي ځواک پیلوټان و، خو بیا هم خطر ډیر زیات و. 3 چورلکې وې. څرخونو یې نږدې 60 متره ځای نیوه او په داسې حویلۍ کې باید ناستې وای چې دیوالو سره یې بیخي لږه فاصله پاتې کېده. تر ټولو سخت کار یې تقریبا 2.5 متره لوړ د خښتو دیوال و چې له کوره تاو او پیلوټانو باید دې ته په کتو د چورلکې کېنولو پر وخت خپله زاویه بدله کړې وای. په داسې ځای کې کېناستل سخت او ما په مخابره کې اورېدل چې پیلوټانو یو بل سره د احتمالي پیښې د ترتیباتو په اړه خبرې کولې. د 4مې چورلکې په مرسته ما د 3 چورلکو د کېناستو فلم لیدلی شو. لومړی چورلکه ورو روانه وه. ناڅاپه د دیوال څنګ ته پورته شوه او بیا په کوچنۍ حویلۍ کې کېناسته. د ژغورنې ټیم سمدستي له چورلکې ښکته شو او د پلټنې عملیات یې پیل کړل. ورپسې الوتکه په هغې پسې لږ اندازه لرې کېناسته. د څرخ د پرو باد یې داسې دوړې جوړې کړې وې چې په دې ساحه کې ګرد وریځ غوندې سازه شوې وه. 3مه چورلکه چې ورنږدې شوه دغه خاورو او ګردونو له پیلوټه لاره پناه کړه. 3مه چورلکه نیمه په دیوال ور واوښتله، خو وروسته لکۍ یې له دیوال سره ولګېده او خښتې یې وغورځولې. اضافي ځای نه و. پیلوټ مجبور شو چې چورلکه په لوړ غږ کېنوي، خو چاته پکې زیان ونه رسېده.
څو شېبې وروسته مې د ټولو برمته شویو د ژوند پیغام ترلاسه کړ. په نیم ساعت کې زموږ ژغورونکې ډله او ژغورل شوي خلک ټول خوندي کور ته پر لاره وو. زموږ داو نتیجه ورکړې وه. ورپسې یوه لسیزه کې پوه شوم چې ځانګړو ځواکونو ته خطر منل عادي وي. دغه ډله تل بریالیتوب ته رسیدو لپاره له فردي او د وسایلو له محدودیتونو سره مخ وي او همدا موضوع په ډیرو اړخونو کې دغه ځواک له نورو سره جلا او ځانګړی کوي. سره د دې چې د بهر خلکو د لیدلوري خلاف خطر تل حساب شوی وي، فکر پرې شوی وي او ښه پلان شوی هم وي. حتی که خطر ذاتی وي هم اپریټر په خپلو خطرونو او محدودیتونو خبر وي، خو پرې د وختو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. ما په خپل مسلکي ژوند کې د انګلستان ځانګړي هوایي ځواک ته ډېر درناوی لرلی دی. د دوی شعار دا و: څوک چې زړه وکړي هغه یې ګټي. دا شعار ډېر ارزښتمند دی. ان کله چې د اسامه بن لادن د نیولو عملیات لپاره چمتوالی نیوه، هم قومندان خپلو سرتیرو ته همدا خبره کړې وه. دا شعار ماته د انګلستان د هوایي ځواک تر فعالیتونو ډیر لوړ دی. دغه شعار د انسان د ژوند کولو بڼې ته اشاره کوي. ژوند جګړه ده او جګړې کې تل د ماتې امکان وي، خو څوک چې د ماتې له ویرې سخت یا له ستونزو ډک ژوند ولري، دوی هیڅکله خپلې اصلي وړتیاوې نشي کارولی. تر څو چې له موانعو سره سر ونه وهئ، تر هغې نه پوهیږئ چې تاسې حتی په ژوند کې څه کولی شئ. که نړۍ بدلوئ، له نهنګانو ما وروسته کیږئ. موږ چې شپنۍ 4 میله واټن لمبا پیل کوله، نو د سان کلمنټ سیند اوبه یخې او په څپو وې. مارک 2 مایلز لګیا و او زما د لاسونو حرکت یې یو همغږی کاوه. د اوبو جریان سویل خواته و. زموږ جامې لمدې وې، یو ماسک ماچولی و، د لمبا بوټان مو په پښو و او د قوې جریان مخالفه لمبا مو کوله. موږ چې له کومه ساحله لمبا پیل کړې وه، هغه نښې مو ورو ورو له سترګو فنا کېدې. په 1 ساعت کې له ساحله 1 میل لرې شو او ظاهرا په اوبو کې همدا موږ یوازې وو. زموږ شاوخوا نورو ټولو لمبا وهونکي په تیاره کې ورک شوي وو. ماته د مارک په عینکو کې د هغه سترګې ښکاره کېدې. دواړه په یو حال وو. موږ دواړه پوهېدو چې په دې اوبو کې نهنګان ډیر وو. دا نهنګان عادي نه، بلکې سپین لوی څیرونکي نهنګان وو. دا د دې سمندر تر ټولو لوی او وژونکي نهنګان وو. په هغه شپه راته له لمبا څخه مخکې د سمندري ځواکونو روزونکو د ټولو احتمالي ګواښونو په اړه معلومات راکړل. په دې اوبو کې بېلابېل ډول نهنګان وو، خو موږ تر ټولو ډیره ویره له سپینو لویو نهنګانو درلوده. د یوازیتوب په اړه د زړه خوراک یوه بله مهمه خبره وه. هغه دا چې په هغه شپه د سمندر په منځ کې موږ پر دې پوهېدو چې د اوبو لاندې راته یوه لویه بلا خوړلو ته ناسته ده. خو بیا هم موږ دواړو غوښتل چې د ځانګړو سمندري ځواکونو برخه شو. په دې خاطر مو هغه شپه هیڅ شي مخه نشوی نیولی. که په هغه شپه نهنګانو سره جګړې ته اړ شوي وای، نو دې کار ته مو هم باید ځان چمتو کړی وای. زموږ موخه د ستاینې او درناوي وړ وه. همدې جرأت راکوه او دغه جرأت او زړورتیا یوه لویه ځانګړنه ده. هیڅ شي او هیڅ چا زموږ مخه نشوه نیولی. که زړور نه نور خلک به درته لارې ټاکي. له دې پرته به د ژوند د پیښو په تمه ژوندي وئ. که زړور نه وئ، د ځان غواړو مستبدینو تر واک لاندې به یئ. بې زړورتیا هیڅ لویه ټولنه نه سازیږي. چې زړورتیا نه وي، په نړۍ کې زورواکي وده کوي. بې زړورتیا هیڅ یوې موخې ته نشي رسیدی. خو که زړور وئ، شیطان ته به هم ماتې ورکړئ. د عراق پخوانی جمهور رئیس صدام حسین د نظامی تذکیرې یا چپرکټ پر څنډه ناست و. نارنجي جامې اغوستې وې او له نیول کېدو وروسته اوس رسما د امریکایي ځواکونو بندي و. ما چې د عراق نویو مشرانو ته دروازه پرانیسته، هغوی چې راننوتل صدام حسین له ځایه پورته نه شو. مسکی شو. په مخ یې هیڅ د ویرې او اندېښنې نښه نه لیدل کېده. په دې وخت کې د امریکا 4 مشرانو له یوه لرې او خوندي ځایه په صدام حسین چیغې سازي کړې. صدام حسین ورته د سپکاوي په نظر وکتل. بیا یوه مرګونې مسکا وکړه او هغوی ته یې د ناستې اشاره وکړه. دغو رهبرانو په زړه کې له دې پخواني دیکتاتوره ویره درلوده او همداسې ویرېدلي په مخامخ څوکیو کېناستل. اوس هم چیغې او ګوتڅنډنې روانې وې، خو لږې ورو په دې وخت کې پخواني دیکتاتور خبرې پیل کړې. د صدام حسین په مشرۍ د بعث ګوند د زرګونه عراقي شیعګانو او لسګونه زره کردانو د وژنې مسؤل و. صدام په خپل ځینې جنرالان په دې شک وژلي و چې ګنې ده ته به وفادار نه وي. سره د دې چې زه باوري وم صدام به نور په دې کوټه کې هیڅ چاته ګواښ ونه لري، خو عراقي مشران لا هم پر دې ډاډه نه وو. د دې خلکو په سترګو کې ویره لیدل کېده. صدام له څو لسیزو راهیسې ملت تر روب لاندې ساتلی و. جالب شخصیت یې ورته ډیر د بدو ځانګړنو خوندان پلویان پیدا کړي وو. د وژونکو ډیر خلک وژل او زرګونه نورې کډوالۍ ته اړ کړل. په عراق کې هیڅ چا هم د دې سړي د ننګولو زړه نه درلود. زه په دې ښه ډاډه وم چې دا نوي عراقي مشران اوس هم له صدامه ویرېدل.
آن دلته په زندان کې هم. که د ملاقات موخه صدام پر دې پوهول وي چې اوس یې هغه پخوانی ځواک نشته، نو دا کیسه ناکامه وه. په دې لنډه موده کې هم صدام د عراق نوي مشران ویرول او تر خپل اغیز لاندې راوستل. په دې وخت کې صدام تر پخوا ډیر پر ځان باوري ښکارېده. عراقي مشران چې څنګه لاړل، ما خپلو ساتونکو ته امر ورکړ چې پخوانی ولسمشر یوازې خونې ته بوځي. هلته به ورسره هیڅوک هم نه وي او ساتونکو ته هم امر وشو چې صدام به له هیچ چا سره نه غږیږي. په راتلونکي میاشت کې به زه هره ورځ دې کوچنۍ خونې ته تلم. هره ورځ به زما د ښه راغلاست لپاره له خپل ځایه راپورته کېده او ما ورته په چوپه خوله اشاره کوله چې په خپل ځای کې کینی. پیغام ښکاره و. هغه پخوانی ارزښت نه درلود. خپل ګیر چاپېره خلک یې نه شوی ویرولی. خلکو ته یې ویره نه شوه ورکولی. شانداره ماڼۍ یې نړېدلې وه. زور یې نه و. ټول خدمتګاران، پوځیان او پیش خدمتان یې تللي وو. واک ورسره نه و. د ده ځانګړنه ظلم او زور ختم شوي و. امریکایي سرتیرو د ده پر استبداد قدم ایښی و او نوري ورته هیڅ تهدید نه درلود. یوه میاشت وروسته مې صدام د پولیسو یوه نسبتا مناسب زندان ته انتقال کړ او یو کال وروسته د خپلو عراقیانو په لاس اعدام شو. زورواکي که په ښوونځي کې وي، که په کاري چاپیریال کې وي او که په وطن واکمني کې وي، ټول یو ډول وي. ټول ویره او طرحه خپروي. د دوی خلکو ټوله تکیه د خلکو په ویرولو او ترهولو وي. دا خلک خپل زور د نورو له ویرولو او د هغوی له ضعفونو ترلاسه کوي. دوی داسې وي لکه نهنګان چې له اوبو د خلکو ویره پیدا کوي. دوی د خپل ښکار ضعفونه ګوري. که چیرې ته دا زړه ونه لرې چې مخامخ ورته ودرېږې، نو دوی به در باندې برید وکړي. که ژوند کې خپلې موخې ته ځان رسوئ او په لوی سیندونو کې د شپې د لمبا سیالي ګټئ، نو تاسې باید لوی زړه او جرأت ولرئ. دا زړورتیا په موږ ټولو کې شته. لږ په ځان کې ژور لاړ شئ، په ځان کې به پیدا کړئ. دا کتاب جنرال ویلیام ایچ مکریون لیکله او ژباړه یې میر احمد یاد کړې ده.